زه مسکا سنگر نیازه یم، خبریاله یم. تر خبریالۍ رسېدو لپاره ما ډېر زحمتونه ګاللي دي او ډېرې سختۍ مې لیدلې دي تر څو د ولس غږ ګرځېدلی یم او ولس لپاره کار کوم. چې سوله راځي نو په سوله کې غواړم چې زه لکه اوس چې په رسنیو کې په ازادانه توګه کار کوم، همداسې په مختلفو برخو د رسنیو کې کار وکړم او د خپل ولس غږ واوسم. د سولې د مذاکراتي ټیمونو نه مې هیله دا ده چې هغه 12 لسیزې لاسته راوړنې چې میرمنو په مختلفو برخو کې لرلې دي، خاصتا په رسنیو کې د هغه ارزښتونو باید وساتل شي او همدارنګه ادامه ورته ورکړل سي. د دې ترڅنګ د بیان ازادي ارزښتونو ته باید پاملرنه وسي او ارزښت ورته ورکړل سي. د دې ترڅنګ په رسنیو کې باید سانسور ونه وسي. هر هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید د رسنیو له لارې خپاره شي. د دې ترڅنګ د میرمنو لپاره په مختلفو برخو کې لکه اوس چې لګیا دي دوی پرمختګونه کوي، همداسې پرمختګونه غواړم او د میرمنو تعلیم هم غواړم چې باید دوی درس ووایي، خپلې لوړې زده کړې وکړي او په مختلفو ادارو کې کار وکړي. او دغه ټولې غوښتنې زه د اسلامي او جمهوري نظام په چوکاټ کې غواړم. نو د سولې په هیله یم، نو انشاءالله چې سوله راتلونکې ده.